نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې لحسنها د هغې ته ولې خاندې دې په شک کې د ده اوس واده دی که نه د ده اوس واده رانږدې دی دې په شک کې دی چې داسې په غوشانو باندې نه یم اغوښتی به هر حال پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بای لحسنها صحیح شوله د هغې د حسن او د ښکلا د وجې نه هم نکاح کولی شي د ښځې سره بل دا ده چې لحسبها د هغې د حسب او د نسب دپاره هم د هغې سره نکاح کولی مطلب دا دی ښه قوم واله ده صحیح شوله ښه خاندان واله جنۍ ده اوچت خاندان واله ده ټیک شوله نو د دغې دپاره هم نکاح کولی شي مطلب د اوچت خاندان جنۍ اخله مالکه ټیک ده واخله که دغه لالچ دې پکې دی واخله څه مسله نشته دی بله مسله دا ده چې لکه لمالها د هغې د مال د وجې نه ورسره هم نکاح کولی شي د مالدارۍ د وجې نه ټیک شوله یوه جنۍ ده ډېره مالداره د سیټ لور ده او بس تا ورسره نکاح کول غوښتل او د دغه مال د وجې نه ورسره کې چې لکه مالداره ده زه مونږ به پرې ورځ ښه روانې بیا او زه به ورسره ښه یم او د ښځې سره خو هسې برکتونه راځي ګورئ ښه په نکاح کې ډېر زیات برکتونه دي دا د تجربې نه ثابته خبره ده چې لکه نکاح سړی وکړي پس د هغې ډېر زیات برکات راشي ټیک شوله که نه سړی مالداره کېږي په هر حال دغه خبرې اترې دي نو یو دا چې د هغې د مال د وجې نه هم نکاح ورسره وکړئ ښه که دغه مال له تاسو ترجیح ورکړي نو هم ښه خبره ده او بله خبره دا چې لدینها د دین د وجې نه د دیندارۍ د وجې نه تاسو د یوې ښځې سره نکاح وکړئ او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې فاظفر بذات الدین دیندارۍ له ډېره توجه ورکړئ ٹھیک شوله دیندارۍ له ترجیح ورکړئ مطلب که مالدار هم نه ده که ښکلې هم نه ده که حسب او نسب هم نشته دی خو چې دین پکې شته دی نکاح ورسره وکړئ ٹھیک شوله ځکه اوس درته یو واقعه وایم ناشنا واقعه ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی ابو دردار رضی الله عنه د ده یوه لور وپېغله شوه نو د خاندان چې کوم خلک و رشته داران هغو ولې یو رشته وکتله یو هلک یې ولې وکتلو او راغلل ابو دردار رضی الله عنه ته وفرمایل چې مونږ ستا د دې لور دپاره یو هلک کتلی دی او ښه مالداره هلک دی ښه تعلیم یافته هلک دی او ښه دیندار هم دی ښه نیک هم دی او مونږ غواړو چې ته د خپلې لور نکاح د هغه سره وکړي نو ابو دردار رضی الله عنه د دې نه چورلټ انکار وکړو چې نه کوم ورسره د خپلې لور نکاح د دغه هلک سره نه کوم تپوس دې وکړلی شو چې ولې ورسره نه کوې بھائی ښه دینداره دی ښه مالداره دی ښه ښکلی دی ښه د اوچت خاندان دی نو بیا ولې ته د خپلې لور نکاح د هغې سره نه کوي نو هغه ورته وفرمایل چې بھائی د هغه په کور کې وینځي او غلامان کارونه کوي خدمتونه کوي د هغه د کور چې کوم کارونه دي نو هغه وینځي کوي نوکران یې کوي او زما داسې خوښه نه ده چې زما لور دی د خواښې او د سخر د خدمت نه بغیر پاتې شي یعنې د خواښې او د سخر خدمت ضروري دی که زما لور ته چېرته د خواښې او د سخر د خدمت موقع نه میلاویږي نو په داسې یو کور کې زه د خپلې لور نکاح نه کوم صرف او صرف د دغې وجې نه ورسره نکاح ونه کړه د خپلې لور په قسم باندې پوهېږي